سلامونه، نیکې هیلې، ښه احترامات مو ومنئ. په دې هیله چې ټول ملګري به راته ښه وئ، جوړ وئ او ژوند مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. نو ملګرو، دغه ویډیو ډېره ضروري ده، باید تاسو یې وګورئ. هغه ملګرو لپاره ده چې څوک په اډموب کې کار کوي یا اډموب هغې کې پیسې ګټي. نو اکثره ملګري دا شکایت کوي کله چې مونږ یو کلیک وکړو نو هغه له غلط هیواد څخه مونږ ته کېږي. مطلب یا زمونږ یوه ګروپي سافټویر لرو، ماته ملګري کلیکان کوي نو هغې انتخاب کړي امریکا وي او ماته له افغانستان، پاکستان یا همداسې نورو هیوادو څخه کلیک کېږي. نو دا څنګه مونږ معلوم کړو چې آیا زمونږ موبایل رښتیا هم له امریکا سره کنیکټ دی یا نه؟ نو د دغې طریقه درته ښایم، یو داسې سافټویر در معرفي کوم چې په هغې سره تاسو کولی شئ د هغه مشکل رفع کړئ. نو د همدغې سافټویر لینک همدغې ویډیو په ډسکریپشن کې لاندې چې وګورئ هلته موجود دی او په کمنټ کې موجود دی. همدغې ویډیو لاندې کمنټ ته چې ولاړ شئ هلته لینک موجود دی، تاسو کولی شئ دغه ډاونلوډ کړئ او ګټه ترې واخلئ. نو ورځو هغه سافټویر زه اول سر کې په پلی سټور کې درته ښایم چې هغه مونږ څنګه پیدا کولی شو. نو ملګري ګورئ، ماته 10.9 ډالر چې دي هغه له امریکا څخه راغلي دي. نو ولې دومره زیات راغلي دي؟ همدغې علت دی، همدغې سافټویر برکت دی چې په همدغې سافټویر په برکت سره او دغه ماته اضافه شوي دي. نو زه اوس درته ښایم هغه سافټویر په پلی سټور کې مونږ څنګه پیدا کولی شو. نو تاسو به راشئ پلی سټور ته، ګورئ افغان ټچ په نامه مای آی پی لوکیشن، همدغه سافټویر به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. خو باید فکر مو وي چې تقلبي کوم بل ډاونلوډ نه کړئ، دغه کار ورکوي، دغه صحیح دی. نو ګورئ زه یې اوس اوپن کوم. ګورئ ملګرو، کله مو چې همدغه سافټویر تاسو اوکې کړ، دلته به تاسو راشئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ. زه درته وښیم. نو ګورئ په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ انتظار به وباسئ، ستاسو آی پي به راشي، پس انټر. ګورئ آی پي راغله، هغې وروسته به بیا تاسو دلته کلیک وکړئ، دغه ځای ګورئ، په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ اوس به هغه هیواد چې تاسو ورسره وصل یاستئ هغه به درته راشي. ګورئ کنټري جرمني، دا پلونکی ځای دی او سیټي دغه دی او زیپ کوډ دغه دی. اوس زه ځم یو وی پی این کنیکټ کوم. ټچ وی پی این زه را خلاصوم. ګورئ هلته جرمني ده، هلته مې ښه ویلي دي. اوس زه امریکا انتخابوم او اوس دغه کنیکټ کوم. اوکې، نو په دغه سره ستاسو هغه کلیکونه چې کوئ هغه بې ځایه نه ځي. مطلب تاسو ځان هم ستړی کوئ، کلیک هم وکړئ خو کار هم ونه کړي هغه. او ځینې خو داسې وي چې کله کلیک وکړ هغه پیسې واپسې کړي بیا کمیږي. نو همدغې مخه نیسي. بیا راځم آی پي لوکیشن ته راځم، خلاصوم، بیا هم دلته دې باندې کلیک کوم. کله مو چې کلیک وکړ انتظار وباسو. ګورئ آی پي راغله، بیا هم په همدغه سرچ باندې کلیک کوو. دلته اوس ګورئ زما هیواد کوم ځای دی، اوس به ښه راشي. وګورئ یونایټډ سټیټ نیویارک سیټي. دا ګورئ زما وی پی این چې دی اوس بالکل کنیکټ دی، کوم مشکل نشته پکې او زه کولی شم چې په ازادانه توګه خپل کلیکان وکړم. نو دغه یو ښه سافټویر دی، خپلو ټولو ملګرو ته یې وښایاست، هغه ملګرو ته چې دغه اډموب باندې کار کوي، اډموب کې کار کوي. نو انشاءالله هغې کوم کلیکان یا هم هغه کوم ډالر چې دي هغه به انشاءالله په یو کلیک باندې پیسې ډېره د 15 شاوخوا کې وي. نو هغه بیا کولی شئ چې ښه ډالر ترلاسه کړئ.
نو دغه ویډیو هیله ده چې خوښه شوې مو وي او همدغه سافټویر لینک بیا هم درته وایم زموږ همدغه ویډیو په ډسکریپشن او کمنټ باکس کې پیدا کولی شئ.